سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه یو چاینیز خوراک تیارو د دې نوم دی چکن چاومین. دا ویډیو منګه په 15 برخو کې تقسیمه کړې ده. د ویډیو په لاوله برخه کې به منګه چرګ اخته کو. زمونږ به پکاري 250 ګرامه د اډوکو نه بغیر چرګ. د دې په سر باندې به یوه غټه قاشوغه د لیمو اوبه، نیمه وړه قاشوغه سور مرچکې، نیمه وړه قاشوغه د اوږې پوډر، یوه غټه قاشوغه سرکه، نیمه وړه قاشوغه تور مرچکې، یوه غټه قاشوغه سویا سوس، نیمه وړه قاشوغه د مالګې یا خپل ذایقې مطابق، او یوه غټه قاشوغه کورنفلور. دا به ورواچو او ښه به یې د یو بل سره ولړو. سر به ولا په یو پلاستیک باندې پټ کو او د 20 منټو دپاره به یې کیږدو چې اخته شي. د ویډیو په دویمه برخه کې به موږ سویا سوس جوړو. د دې دپاره به زموږ پکاري یو ګیلاس تړمې اوبه، یو چکن کیوب، یوه غټه قاشوغه سویا سوس، یوه غټه قاشوغه سویټ چیلی سوس، یوه غټه قاشوغه کیچپ او نیمه وړه قاشوغه تور مرچکې. دا به هم د یو بل سره ښه ولړو او یو طرف ته به یې کیږدو. د ویډیو په دریمه برخه کې به موږ نوډل جوړو. د دې لپاره به زمونږه 2 لیټره اوبه پکاري. دا به اول وخوټ کو، بیا به پکې یو وړه قاشوغه مالګه او 2 غټې قاشوغې د غوړو یعنی د تیل ورواچو. یو پیکټ د شپږیټي به ورته ورواچو. په هر شپږیټي پیکټ باندې شاته لیکلي چې په څومره منټو کې تیاریږي. زمونږ په هغې باندې 10 منټه لیکلي وو. کله چې تیار شول تودې اوبه به ترې وباسئ او په یخو اوبو باندې به یې وینځئ، ځکه چې بیا به د یو بل سره نه نښلي چې په یخو اوبو باندې وینځئ. د دې انځل ډیر ضروری دي او یو طرف ته به یې کیږدئ. د ویډیو په څلورمه برخه کې به موږ اوس هغه چرګ سور کوو. د دې لپاره به زموږ پکاري 2 غټې قاشوغې تیل یعنی غوړي. دا چې کله تاوده شول نو چرګ به ورته ورواچو او د 10 منټو دپاره به یې پکې سور کو. دا ټول خوراک چې دی په تیز اور باندې تیاریږي، یعنی اور به ورپسې همیشه تیز ساتئ په آخري درجه کې. نو دا دی زمونږ چرګ اوس تیار شو. دا به هم یو طرف ته کیږدو. د ویډیو په 5مه برخه کې به یو غټ کړی یعنی وک هغه به راواخلو. اول به د ټول نه مخکې دا ټولې سبزیانې سرې کو. د دې دپاره به زموږ پکاري 3 غټې قاشوغې تیل یعنی غوړي. دا چې کله تاوده شول نو د دې په سر باندې به یوه وړه قاشوغه اوږه دغسې پرېک شوي ورواچو او دا به پکې سره کو. دوه دانې شنه اوږده پیاز، د دې دا سپینې برخې دغسې به م پرې کړي، دا به ورواچو او دا به پکې هم سرې کو. نرموی به یې پکې نه، صرف ټول شیان به پکې دغسې سره کوئ، ځکه چې په چاینیز کې تقریبا ټول سبزیجات هغه چې دي دغسې ژوندي پاتې، نو ډیر به یې پکې نه پخوئ چې نرم پکې نه شي. 2 دانې ګازرې دغسې پرېک شوي دا به ورته ورواچوئ او دا به پکې د 2 منټو دپاره پخې کړئ، ځکه چې ګازرې لږې سختې وي. اوس به 50 ګرامه بند ګوبي دغسې پرېک شوی دا به ورته ورواچو او دا به پکې هم سور کو.
اوس به پکې 100 ګرامه یا 1.5 دانه غټ مرچکي ور واچو، یعنی دولمه مرچکي، او دا به پکې هم سره کو. دوه دانې شنه مرچکي او د شنو پیازو هغه برنۍ شنه برخه هغه به هم دغسې پرېږدو او دا به ورته هم ور واچو او دا به پکې هم لږ میکس کړو، وبه یې لړو او لږ غونده کې به یې پکې سره کړو. همیشه به یې لړئ ځکه چې اور ورپسې لاندې تیز دی چې و نه سوځېږي. اوس به ورته شپاګټي ور واچو او دا به پکې هم ښه میکس کړو. سویا سوس چې موږ تیار کړی و هغه به ورته ور واچو او شپاګټي به پرې لږه نوره د پاسه ور واچو او دا به پکې ښه ولړو او دا به پکې هم ښه سره کړو. اوس به ورته هغه سور شوی چرګ ور واچو او دا به پکې ښه ولړو. د دې سره به دا شپاګټي او دا ټول هر څه سره کړو. لړل په دې ضروري دي ځکه چې دا چرګ موږ په ډیرو مسالو کې اخته کړی او پوخ کړی هم دی چې دا ټولې مسالې دغه شپاګټي ته او سبزیجاتو ته ور ورسیږي. ښه به یې پکې ولړئ او پوخ به یې کوئ پکې. نو کله چې شپاګټي دې حد ته راورسېده، یعنې هغه سویا سوس چې پکې هم وچ شوی و نو تیار شوی به نو اوس به یې راواخلو، یعنې چکن چاومین تیار شو. نو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هیروئ. ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.